هلمند د پوهنې ریاست د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم 1488 حق الزامه او قراردادي ښوونکو ته اړتیا لري چې د ګمارنې په موخه له 3442 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل. هلمند یو له هغه ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي او تر 6 لکه زیات کسان له زده کړو بې برخې سوي دي. خو د هلمند د پوهنې ریاست چارواکي دغه شمیر د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. بدبختانه باید داسې ووایم چې په هلمند کې 14,000 هلمندي اولادونه د تعلیم د تربیې څخه بې برخې پاتې دي او په هغې کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي چې زیاته برخه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې دي هغه نجونې دي او اکثره په ښار کې هم څه دي، په ولسوالیو کې دې شمېر بیخي زیات دی. بل لوري ته په هلمند ولایت کې د ښوونکو کمښت د زده کوونکو درسي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. خو د دې ولایت د پوهنې رئیس محمد داوچا سپاري وایي سږ کال لپاره 1488 ښوونکو ته اړتیا لیدل کیږي تر څو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت تشه پرې پوره کړي. هغه زیاتوي چې د 2980 تنه نارینه وو او 402 ښځینه وو څخه د حق الزامه او قراردادي ښوونکو د استخدام په موخه ازموینه واخیستل سوه. نارینه وو 3990 تنه نارینه وو نوم لیکنه کړې ده، 402 تنه ښځینه وو نوم لیکنه کړې ده چې په مختلفو حوزو کې ازموینې روانې دي. 4 حوزې هم ورته ټاکلې دي فعلا د ازموینې دپاره. د ازموینې ګډون کوونکي ښوونکي وایي کولی شي زده کوونکو ته یو مسلکي زده کړه ورکړي تر څو د دوی درسي بهیر له خنډ سره مخ نسي. هغوی همداراز پر کورنیو غږ وکړ چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم خپل ماشومان ښوونځي کې داخل کړي. څو تنه خویندې اوس امتحان ورکړو او په مکاتبو کې د رئیس معرفه مخکې ویل چې د خویندو تشه ډکه سوې د استادان ډېر دي، دوی کولی شي چې خپل خویندې په ازاده زړه باندې مکتبو ته واستوي او دوی خپل تدریس وکړي ځکه چې اوس هغه تر ډېره حده پورې په ښوونځیو کې استادان خویندې دي، نارینه نشته. از مردم خواهشمند میکنم که مثلا خواهش میکنم که از اولادای خود مخصوصا دخترها از سواد محروم نکنن که آینده از اونا و آینده اولاد از اونا باز بهترتر بشه. داسې مهال 3442 ښوونکو څخه د پوهنې ریاست ازموینه واخیستل چې په دې ولایت کې لا هم تر 6 لکه زیات کسان له زده کړو بې برخې پاتې دي.